السلام علیکم ګرانو کتونکو کو تاسو غواړئ چې په خپل فیسبوک کې او یا په خپل میسنجر کې سټوري شیر کړئ او تاسو هغه سټوري د یو څو خاصو کسانو نه پټول غواړئ چې یعنې هغوی ونه ګوري او یا کو غواړئ دغه سټوري یو څو خاص کسانو ته وښایئ چې د هغوی نه بغیر نور څوک دغه سټوري ونه ګوري نو دغه سیټینګ لپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ تاسو به پوه شئ چې څنګه موږ کولی شو دغه سیټینګ په خپل فیسبوک کې وکړو نو دغه کار لپاره به تاسو اول خپل فیسبوک ته راشئ او خپل فیسبوک به کولاو کړئ نو دلته به تاسو یوه سټوري شیر کړئ نو چې کله مو سټوري شیر کړه همدغه ټیم کې به تاسو دغه پرایویسي آپشن کلیک کړئ نو دلته تاسو ګورئ چې دغه اولنی نمبر آپشن دی فرینډز نو په دغه کلیک کولو سره ستاسو هر یو ملګری کولی شي ستاسو سټوري وګوري دغه دویم نمبر آپشن باندې چې کله کلیک وکړو نو تاسو ته به دا پیج ښکاره شي دلته اوس تاسو هغه پروفایل کلیک کړئ د کوم نه چې تاسو غواړئ خپله سټوري پټه کړئ نو دغه کسان بیا نشي کولی ستاسو دغه سټوري وګوري دغه بل کم آپشن چې تاسو وینئ په دغه کلیک کولو سره به تاسو ته بیا دغه پیج خلاص شي او دلته اوس تاسو هغه تصویرانو باندې هغه پروفایلو باندې کلیک وکړئ کم کسانو سره چې تاسو غواړئ خپله سټوري شیر کړئ نو سمپل به تاسو هغه پروفایل کلیک کړئ او بیا به بیک شئ او خپله سټوري به شیر کړئ نو دغه کسان بیا نشي کولی ستاسو دغه سټوري وګوري نو امید لرم ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان